خبره چې کومه حق ده هغه به حقه کې اسلام یوم نشته مناظره اسلام سوا د ډاکټر ذاکر نایک دلته نه هغه د دنیا هندوان مسلمانان کو کافرانو سره مناظره وکړي یهودو ته د اسلام حقانیت ثابت کو په منځ کې ولاړ د اسلام باندې چې کوم اعتراضات دي هغه جوابونه ورکړي بشمار هندوان مسلمانان دومره غټ کار ته نه واغښتو او زما د پاکستان مناظره اسلام وایي چې هغه خو پین شټ اچي او هغه خو کایله ګولې ده ځکه چې د دې دکانداري په خرابېږي سوشل میډیا باندې دا د پیغمبر د حیات مسله داسې مذاق ته نه جوړ شوی دی یو طرف نه مناظر اسلام دی هغه ورته ویډیو کې چیلنج ورکړي بل طرف نه مناظر اسلام دی او قسم په خدای یوم نه دی مناظر اسلام یوم پکې مناظر اسلام نشته زمونږ په پاکستان کې او زمونږ په کراچۍ کې مناظر اسلام شته او سرحد خو ډک دی د مناظر اسلام نه خو یو هم مناظر اسلام نه دی ستا په دې پاکستان کې کم مولا داسې دی چې هندو سره مناظره کړې ده ستا په دې پاکستان کې کم عالم داسې دی چې یهودي سره مناظره کړې او یهودي باندې د اسلام حقانیت ظاهر کړې او یهودي اسلام ته راوستی دی ستا په پاکستان کې کم مولا داسې دی چې هغه عیسائی سره مناظره کړي او عیسائیت باندې د اسلام حقانیت واضح کړي عیسائی اسلام ته داخل کړي یو عالم راته وښیه مناظر اسلام خو دې ته وایي مناظر اسلام هغه دی چې د اسلام مناظره کې کفر سره او ستا په پاکستان کې هر یو مناظر اسلام هلکه دی خو مسلمان دی خو مسلمان دی څنګه مناظر اسلام شروع را چېرته هندو سره مناظره کړي چېرته عیسائی سره کړي زیات نه زیات که تاسو کوئ نو دومره ویلی شي مناظره مسلک مناظره مسلک د مسلک مناظره د اسلام مناظره میں د اسلام چې کوم یو مناظره هغه غریب کوم زموږ پاکستان والا بدنام کو هغه نه ځان سره مناظره اسلام لیکلي دي او نه ورته څوک وایي او الټه هغه بدنام کو هغه د ډاکټر ذاکر نایک خبره چې کومه حق ده هغه به حقه کې نو دلته نه هغه د دنیا هندوان مسلمانان کو کافرانو سره مناظره وکړي یهودو ته د اسلام حقانیت ثابت کو په منځ کې ولاړ د اسلام باندې چې کوم اعتراضات دي هغه جوابونه ورکړي بشمار هندوان مسلمانان دومره غټ کار ته نه واغښتو او زما د پاکستان مناظره اسلام وایي چې هغه خو پین شټ اچي او هغه خو کایله ګولې ده ځکه چې د دې دکانداري په خرابېږي اجي دا مناظره اسلام دی که نه چې یو بل مسلمان سره مناظرې کوي سبا د دې دکان خرابېږي دا دوه درې مسلې دي دا دوه درې مسلې دي دا نه حل کېږي دا ولې نه حل کېږي زما دا مناظران اسلام نه حل کوي که دوی دا مسلې خپلو کې حل کړي نو ټوپک مار به د پسې بیا څنګه ګرځي دا ډبل ډور کې به څنګه ګرځي د دغه دکان په دې باندې دوی مسلو باندې چلیږي لګیا دی نو صاحبه مناظره اسلام یوم نشته مناظره اسلام سوا د ډاکټر ذاکر نایک